گیم زون که بیلاری ته د ماشومانو هڅونه. دا هغه مرکزونه دي چې تنکي ځوانان او ماشومان د لوبو په نامه ورته په راتلو روږدي شوي او د ژوند له مهمو چارو یې لاس ختلی. دلته مجازي نړۍ او لوبو ماشومان دومره بوخت کړي چې ښوونځی هم ترې پاتې دی. دا ګیمونه خو ښه نه دي، ګټ هلکان ډېر له لارې وتلي او دا واړه هلکان څه چې دي ټول په همدغه اخته دي، ټول درسو مدرسو له هر شي غلي دي. د دغو تنکیو ځوانانو کورنۍ وایي اولادونه یې گیم زون کې په جواریو یا قمار بوخت دي او له هرې مشروع او نامشروع لارې ورته لګښتونه پوره کوي. برادر اشتکار میره مکتب، از مکتب که میاد بایکای خدا پوت میکنه برادر ایسایی که اونجا میگه مولاز خاطر پیسهش آینده از یارا چرت نمیزن که آینده از چی میشه نسل آینده افغانستان. گیم او را پوت میکنه از خانه او روز یک تا گفت 3000 افغانی را دزدی کرده برادر، گفته نمیره در اینجا پیش نگاه کو برادر ما گیم بازی میکنه 3000. گیم زون به خاطر که اطفال بیکار میره اوجا، اطفال به دوجا پرخاشگر میشن، اطفال دوجا چیز خوبه هیچ یاد نمیگیرن. امی گیم که از روح روان انسان خراب میکنه، گیم که از وقت انسان ضایع میکنه. اولین ضررش اینه که وقت ضایع میکنه، چون همه میگن وقت طلا. بلخو بیا ښاریان خپلو سیمو کې د دغو مرکزونو له فعالیتونو سر ټکوي او وایي دا مرکزونه یې د ماشومانو راتلونکي ته سخت زیان لري. دوی له اسلامي امارته د دغو مرکزونو بندولو غوښتنه کوي. در این گیم زنا بچه‌های رزه میامد که از مکتب صنف 2 3 4 از 5 از 6 از نامد کلانا میامد، فقط صنف 5 6 اول دوست این بچه‌ها رزه میامد. یارا میپارید معلمای دیگه که در کجاست یا کلی در اونجا پوت میکردیم. مردم از خاطر پیسه را بگیم در قصه نسل آینده نبود یا چه رقم میشه. ما اینو میخواهیم از امارات اسلامی که گیم بازی را کلش بند کنن، هم تلفن از خانه دوزی میکنن، هم پیسه را دوزی میکنن. سبار از آینده از بدترین آینده از جا میشه، کلی مردم یا خراب میکنن. دا گیم زمونه خو له حواله منګه نظر نه درلوده چې د ځای کې ووسی او گیم زمونه چې دي په منطقه کې خرابای راولي، ماشومان لارې وځي او منطقه خرابوي. نو موږ ته بیخي مشکل جوړ کړی د گیم زمونه. ماشومان ذهنونه خرابوي، ماشومان له درس پاتې کیږي، ماشومان له کورسونه پاتې کیږي. نو د گیم زمو ته چې دوی مخسي دوی د مکتب او تعلیم او تربیه غونډه بابیزه کیږي. موږ شاهدان یو چې دا یو گیم زون و، په دې کې داسې یو نامشروع کار سوی و، بیا دوی اوضاع ته معرفي کړل، له اوضاع نه بالاخره خو په یو سیستم باندې د مشکل حل سه. خو موږ هیڅ طرفدار د گیم زون نه یو او له گیم زون کومه خاطره نه لرو. موږ نظر خو سابق هم دغه نظر او اوس هم دغه نظر چې موږ د گیم زون اصلا نه غواړو، په دغه منطقه کې نه غواړو، مکمله منطقه نه غواړو. دا د گیم زون مسئول دی چې خپل وجدان ورته د دغه ناوړه فعالیت اجازه نه ده ورکړې او له دې کاره لاس په سر شوی. دی وایي د نامشروع کړنو مخنیوي په موخه یې له دې کاره لاس اخیستی او گیم زون یې بند کړی دی. دا گیم زون و د ما اولا په دې زه پښیمانه وم، خو نه شوه و اشتباه د سړی کوي که نه. دا هلکان به چې راتلل حتی د کوڅو کې به چې زه وخواته دو خواته تلم کور ته، یعنې دوی به چې غږ راپسې کوو گیم زون والا والله زه شرمېدم. و خدای خو نه کړي ما مصرف کړی و، اوس مې دا عادي ټول کړی ده. قفسچې مې ویلي دي خدای مهربانه ده، تاوان مې هم کړی ده، لږ نه کړی خو ټول مې کړل، شیان مې ټول کړل. نو اوس غواړم چې یو بل کار شروع کړم، ښه کار نه و. دې کس بیا تازه گیم زون ته له ورتلو لاس اخیستی او وایي دغه ځای ته د نه تلو تر پرېکړې وروسته یې د ژوند چارو ته پام شوی. شخصا خودم معتادش بودم، یعنی در خانه می بودم، میرفتم خانه 5 دقیقه بعد می فکرم میشد که زود برم بشینم همونجا مثلا گیم بزنم. کلا وقت خو میشدم بیدار میشدم گیم بود در ذهنم، گیم بلور و مچم فلان تا بالا، یعنی واقعا تاثیرات منفی سر آدم داشت. تقریبا فکر کنم 1-2 روز میشه یا کمتر زیادتر سر کار شدیم، هم کار پیدا کردیم، نه در فکر گیم هستم نه دیگه. یعنی اینا گفتم که اگه در خانه اشتگی می بودم سر نانم می بودم فقط میگفتم بخورم و نه دعا بود نه دیگه، فقط میگفتم برسانم خود گیم زون. د رواني برخې متخصصین بیا په گیم زون کې د ماشومانو بوختیاوې له عقلي او عصبي پلوه زیان اړونکې بولي او وایي له دې سره د ماشومانو د تصمیم نیولو وړتیاوې اغېزمنې کیږي او په راتلونکي کې د پریکړو ځواک له لاسه ورکوي.
اطفال که خصوصا کسایی که نوجوان است از سن 12 تا 16 ساله 17 ساله اینا چون آینده خود همیشه امو ساحت فکر میکنن و در فکر از این نمیباشن که آینده یا امی به ضرر ما است یا به فایده ما تمام خواهد شد. بنان به یک شغل یا از طرف یکی از رفقایش از دوستاش کسی دعوت میشه که شما بیاین اینجا اینطور یک چند دقیقه وقت ما خوش میگذره بیاین اینجا ببینیم چی است. وقتی که یک بار دو بار اونا مراجعه میکنن میبینن که واقعا وقتشان خوش تیر میشه و این برشان عادت میشه. دیگر روز وقتی که از مکتب هم میگریزن میگن که بریم به اونجا. این که چندین بار تکرار شد همیشه در خانم که بیاین و در مکتب هم برن در ذهنشان همین میباشه که والا اونجا خوب ساتیری بود چند وقت ما خوش تیر شد و این به شکل عادت و معتاد به دیدن همین گیمزون ها میشن و اینا وقتی که مبتلا شدن به این چیز و آینده خودم تحلیل درست کردن نمیتونن که آینده ما چی خواهد شدیم و این به فایده ما تمام خواهد شد یا به ضرر ما تمام میشه بنان ادامه میتن. ګورې په دې وروستیو کې زموږ په ښارونو کې زموږ په کورونو کې ګیمزونونه جوړ شوي دي. البته بدبختانه دا باید ووایم چې زموږ بعضې پلرونه البته دغه ګیمزونونه خپلو کورونو ته انتقالوي، خپل تنکي ځوانان خپل زامن په دغه ګیمزونونو باندې دوی روږدي کوي. نوي تحقیقات البته خصوصا ارواپوهان په دې توافق رسیدلی دي چې دغه ګیمزونونه دغه انټرنیټي لوبې زموږ په ذهنونو باندې ډیر منفي تاثیرات لرلی شي، خصوصا زموږ په هیپوفیس او هیپوتالاموس غدو باندې چې بدبختانه بیا دا د باعث کیږي چې موږ د لویو لویو اهدافو نه شاته پاتې شو. خپل هغه کوم رسالت چې موږ د ځان لپاره لرو، د خپل د کورنیو لپاره لرو، د خپل هیواد لپاره لرو، له دنه موږ ډیر زیات فاصله ونیسو. نو بهتره به دا وي چې موږ له دغه ګیمزونونو څخه فاصله واخلو ځکه دا زموږ په ګټه نه دی. د رواني برخې ډیری متخصصین وایي ګیمزون د رواني جګړې یو ډول دی چې په دې سره د یوې ټولنې ټولنیز اخلاق او عادتونه له منځه ځي او نوی نسل د هڅو او پرمختګ پر ځای نورو ناوړه عادتونو ته مخه کوي.